سلامونه او نیکې هیلې په دې هیله چې صحتمند وئ. دوستانو هیله ده زما د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، د زنګ آیکن کېکاږئ ترڅو له نوو او جالبو ویډیوګانو څخه برخمن شئ. بل آپشن ته راځو. مخکې لاین نمبر نه مطلب دا دی چې موږ کولی شو هر لاین ته نمبرونه واچوو، شمیرې واچوو. دلته راځم کنټینیوس شروع کړه. وګوره هر یو ته موږ لاین نمبر واچولو، 1 2 3 4 5 څومره چې موږ لیکل کلي وي هغې ته موږ لاین نمبرونه اچولی شو. وظیفې د لاین نمبر همدا ده. ریسټارټ ایچ پیج د دې مطلب څه دی؟ د دې مطلب دا دی ګوره زه اوس دلته یو څه لیکل کوم، فرضاً زه دلته لیکل کوم ایکول ټو صفحې لږې زیاتېږي، سمه ده چې موږ تاسو ته ښه معلوم سي. صحیح. ګورئ اوس د لومړۍ صفحې نه شروع د لیکل 1 2 3 مسلسل شمیره ده، یو نه شروع ده تر 10 پورې، بیا 1 په 2 صفحې کې شروع ده. صحیح ده. 1 په 2 صفحې کې 80 پورې، 80 نه بیا چې ده 1 نه شروع ده. صحیح ده. زه غواړم چې نه مسلسل د نوې هرې صفحې ته د 1 نه شروع شي شماره. چی ورته انتخابم؟ پیج نمبر start each page. اوکې ګورئ اوس ورته لومړۍ صفحه اول نه شروع تر 10 پورې. صحیح شو. 10 بیا 2 صفحې ته بیرته اول نه شروع تر 10 شمیرې پورې. صحیح. 3 صفحې ته راځو بیر د اول نه شروع ده. صحیح ده. یعنی هرې صفحې ته له سر نه شمیره اچول کېږي. د دې وظیفه همدا ده. ریسټارټ ایچ سیکشن که چیرې سیکشن نه مونږ اچولي وو چې مخکې مونږ تاسو ویل هغې ته همدغه شکل ده. وظیفه همدا ده چې هر سیکشن ته د لومړۍ شمېرې نه صفحه اضافه کېږي. سپریس فور کرنټ پاراګراف نه مطلب چې دی مطلب دا دی چې زه ورته وایم چې دلته په دې پاراګراف کې چې د 5 نه تر 8 پورې دغه پاراګراف چې ده د دې پاراګراف ته ماته شمیره مه اچوه، یا مثلا د اول پاراګراف ته شمیره ماته مه اچوه، دې ته ضرورت نه لرم. دلته ورته راځم انتخابوم، دلته کلیک کوم. ګوره د دوهم پاراګراف نه شمیره شروع شو، اول پاراګراف شمیره نشته. دې ځای نه موږ تاسو کوم پاراګراف نه وغواړو شمیره ورته وانچوي هغه ورته انتخابولی سو. همدې ځای نه دلته آپشنونه دي چې دلته هم بیا تاسو کار پرې وکړئ، کم که زیات که شمیره واچوه ما اچوه، دلته ټول کارونه دې ځای نه هم کېږي. راځو هایپنیشن ته. هایپنیشن په واسطه موږ چې هایپنیشن په واسطه موږ تاسو کولی شو فرضاً ځینې وخت زه د دې سایز لږ راټوم. ځینې وخت موږ تاسو که پښتو کې دریک هم لیکل کوو چې دلته یو لغت دی په دې ځای ته راورسېدو هغه دوام ولري، لاندې کلي ته چې ښکته کېږي دلته باید یو ډش علامه غوندې وي په ګرامري شکل باندې چې یعنې دا جریان لري، ادامه لري دغه لغت دغه جمله. نو د دې دپاره موږ چې استعمالوو هایپنیشن. هایپنیشن چې انتخاب کړو اوکې، نو بیا کولی شو چې بعضې جملې دي چې هغه موږ سره کنټرول سایز لږ غټ کړم. ګورئ اوس ښه معلومېږي. هایپنیشن موږ انتخاب کړی دی. صحیح دی. اوس دلته لیکلي ورډ پرو نه مطلب دا چې دا بیرته ادامه لري دغه لیکل. همدارنګه دا دلته راځو ډیزاین د کامپلی دې ځای پورې دلته ډش علامه ده، یعنې دا ادامه لري. کامپلیمنټ دی، دا منټ دلته لیکل شوی دا علامه ده. دا موږ تاسو هایپنیشن د طریقه اچولی شو چې شي نه هایپنیشن د دې وظیفه همدا ده. او که هایپنیشن آپشن ته راشي دې ځای کې هم ورته ویلی سي چې مثلا اتوماتیک ډاکومنټ ورته مات واچو هایپنیشن ورډ ان کیپس لاک. که چیرې غټ حرف باندې هم موږ لیکلي وي هغې ته هم د علامه واچوه، که غټ حرفونه کیپس لاک موږ وهلی وي که نه. او دلته لیمټ کانسیکیوټیو هایپنز ټو مطلب دا دی چې که چیرې زما لغت چې دی څو حرفه ولري، مثال کوم چې 5 حرفه ولري ورته واچوه، یا مثال 8 حرفه ولري، څومره اندازه ورته لیمټ خبر زه وایم چې نه ایس نو لیمټ، ضرور نه دی چې هر څومره وي، مقصد هایپنیشن ماته انزرټ کوه اچوئ ورته. دا د هایپنیشن وظیفه وه. انډینټ نه مطلب دا دی چې موږ تاسو مخکې ویلی وو چې دې په واسطه موږ کولی شو چې لیکل یو خوا بل خوا ویسو، ښي او چپ طرف ویسو. صحیح ده. یو پاراګراف دی زه مختلف صحې ته ویلی سم، او یا ورته یم چې دا د دې په واسطه هم مختلف تغییرات راوستلی شم، یو خوا بل خوا. او بل اپشن چې دی موږ سره چې دی سپیسینګ. فرضاً زه ورته وایم چې دغلته دا انتخابوم چې ښه معلوم سي. ګوره زه ورته وایم چې د دې لیکلو په سر کې د فاصله لږه زیاته سي، سر فاصله دلته انتخابوم، دومره دې شي، څومره دې شي دلته ته انتخابوي.
همغومره فاصله ورته پرېږدي کله چې پرنټ وکړو دغه فاصله به سپینه ساحه موږ ته پاتې کوي زه ته چې نه په دې اندازې بس ده او یا ورته چې لاندې ساحه یې څومره زیاته شي دا لاندې ساحه زیاتولی شي څومره هم زیاتوي سپیس په منځ کې ورکوي کموي له دې ځای څخه کولی شي آپشن بل چې د موږ سره ارینج چې دی په دې کې د اکثر تکرار دي ډاکټر صاحبانو موږ تاسو ویلي هم دي مخکې هم څو ځلې ویلي ده د دې په واسطه موږ کولی شو زه راځم یو عکس یا یو شي انسرټ کوم چې ښه معلومات وشي راځم دلته یو شکل زه اچوم راځم پوزیشن موږ تاسو ویلی وو آیا دغه تصویر چې تا اچولی کوم ساحه کې منځ کې کوي دې سر ته دې سر ته دلته 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 کوم ځای کې هلته ورته انتخابولی شي پوزیشن دلته واچوه صحیح ریپ ټکسټ موږ تاسو ویلی وو چې لیکل دي د دې کومه ساحه کې وي څنګ کې دي وي پاسه دي وي هره ساحه کې چې وي ورته انتخابولی شو فارورډ bring forward bring to front of text دا یې مطلب همدا دی چې لیکل پاسه شاته راشي یا بل تصویر وي هغه د دې شاته شي مخته شي موږ تاسو مخکې دا په تفصیل سره ویلي ټول مو ویلي سیکشن پینل چې د پینل جوړولی شو الاینمنټ مطلب پینل چې دلته یو پینل اوپن کېږي چې دې ځای نه موږ ته هر څه معلومات ښکاره کوي الاینمنټ چې دی د دې وظیفه دا ده چې مثال کوم خواته ته وړې سنټر ته وړې مثال لیفټ طرف ته وړې چپ طرف ته وړې الاینمنټ کولی شي مثال رایټ طرف ته ښي طرف ته وړې نو دې الاینمنټ کولی شي ګروپ مو هم ویلی او روټیټ چې د کوم طرف ته وړې په کوم ساحه هغسې کولی شي ګروپ یعنې که چېرې دوه مو سره واچوو سره ګروپ کولی شو چې موږ تاسو دا ټول په تېر لیکچر کې ویلي دي دا موږ ټول په تفصیل سره ویلي دي ضرور نه ده چې بیرته وخت پرې ضایع کړو خارځو ریفرنس ټیب ته ریفرنس ټیب کې موږ سره ټیبل اف کنټینټس ته چې دا هم یو څه ضروري آپشن دی د دې دپاره زه لومړی راځم سایز لږ ورته ټیبل اف کنټینټس ریفرنس د دې مطلب دا دی چې موږ کولی شو یو کتاب لپاره یو چپټر لپاره یو فهرست جوړ کړو فهرست که چېرې تاسو لیدلي چې کله یو کتاب اوپن کوئ مخکې له دې نه چې کتاب خلاص کړئ د فهرست کې هر عنوان په اړه د هغې صفحې شمېره لیکلي وي او عنوان موضوع لیکلي وي نو دې دپاره موږ تاسو دلته ټیب اف کنټینټ استفاده کوو ټیب اف کنټینټ ته بیا اول راځم زه فرض دلته ورته لیکم زموږ یو کتاب دی چې هغې کې مختلف معلومات فرضاً کمپیوټر کتاب دی لومړی موږ سره ورډ مایکروسافټ ورډ درس دی صحیح دلته راځم فرض دلته ورډ زه یو څه لیکم لومړۍ صفحه دویمې صفحې ته راځم دلته چې دی موږ سره اکسل دی په دې باره کې هم معلومات لیکم بلې صفحې ته راځم دلته موږ سره څه دی اکسس دی فرضاً زه د عنوانونو چې دې ته یو هیډینګ ورکوم ځکه عنوان دی عنوان ته موږ باید هیډینګ ورکړو دې ته هم هیډینګ ورکوم اکسل چې دا هم یو عنوان دی دې ته هم هیډینګ ورکوم او بل موږ سره چې د اکسس دی دې ته هم یو هیډینګ ورکوم زه اوس راځم زه ورته وایم فرضاً زه دلته یو کار کوم چې دې ساحه لږه ښکته کوم کنټرول ورډ دی موږ سره فرضاً موږ سره یو کتاب دی دلته مایکروسافټ ورډ دی او دلته اکسل دی او دلته اکسس دی یعنې موږ سره دا صفحې دي په کتاب کې مختلفې صفحې دي نو موږ غواړو دې دپاره یو فهرست جوړ کړو مخکې له دې نه چې زه دلته راځم اول خو ورته صفحه اخلم ځکه فهرست د کتاب په اوله کې وي که نه مخکې د دې نه چې درس شروع شي کتاب موضوعات شروع شي دلته یو فهرست ورته جوړو نو دلته راځم ریفرنس ته ټیبل اف کنټینټس باندې کلیک کوم دلته موږ ورته انتخابولی شو کوم یو ډیزاین انتخابولی دا مختلف ډیزاینونه دي ټیبل اف کنټینټس دپاره
کوم چې ته انتخابولی شي. زه ته چې نه زه کسټم زه په خپله خوښه دلته جوړوم. ښه دلته سره کوم جوړوي دلته په دې شکل دلته درته هغه ډیزاین ښیي چې کوم شکل باندې ته ټیبل کنټینټس ښکاره شي. یو صحیح که چیرې غواړې چې دلته زیات هم ښکاره شي دلته زیاتولی شي د دې ځای لپاره دلته کوم شکلونه چې ډیزاینونه چې دي سره کوم درته ښکاره شي په دې شکل وي یا مثال په دې شکل یا په دې شکل. زه ته په دې شکل یوز hyperlink instead of page number. دې مطلب چې دې مطلب دا چې که دا آپشن سره کلیک وي دا ټیک مارک لګېدلی وي که چیرې موږ ټیبل او کنټینټس ته ورشو هغه د کنټرول بټن ونیسو کلیک وي کړو اتومات همغې موضوع ته مونږ وړي همغې موضوع ته مونږ بوځي. نو دلته زه اوکې کوم دلته اوس اچوم ګوره ټیبل اف کنټینټس جوړ شو. اوس دلته ټیبل اف کنټینټس مونږ ته ښکاره کوي د دې مطلب دا دی چې دا مونږ ته ښکاره کوي چې ورډ پروګرام مونږ سره په کومه صفحه کې دی په دوهمه صفحه کې دی. صحیح شو ګوره دا دوهمه صفحه دی دا ورډ پروګرام دی پکې. صحیح شو 2 of 6 شپږ صفحې دي په هغې کې دوهمه صفحه د ورډ او بل مونږ ته وایي چې مثال اکسل پروګرام چې ستا دی هغه په درېیمه صفحه کې دی. راځو اکسل ګورو چې په څومه صفحه کې دی. دلته مونږ ته په درېیمه ویلي دلته راځو څومه صفحه ده درېیمه صفحه. صحیح شو دلته مونږ ته درېیمه صفحه د شپږمې نه د اکسل پکې دی. همدارنګه بل چې د اکسس په پنځمه صفحه کې دی. راځو ګورو اکسل هم نه اکسس ته راځو دا څومه صفحه ده پنځمه صفحه. پنځمه صفحه کې اکسس ده. نو دا مونږ سره یو فهرست دی یعنې د هغه دپاره صفحو دپاره چې مونږ ته ښیي چې اوس که چیرې زه وغواړم چې اکسس ته له دې ځایه لاړ شم څومره صفحه کې دی زه غواړم چې اکسس ته لاړ شم دلته کلیک کوم او کنټرول بټن نیسم د اکسس باندې کلیک کوم اتومات ما اکسس ته وړي کلیک مې وکړو اکسس پنځمې صفحې ته زه بیرته راوړم او یا ورته وایم چې نه ما اکسل صفحې ته بوځه چې اکسل کوم ځای کې دی. ګوره دلته زه درېږم کنټرول وهم او کلیک پې کوم اتومات اکسل عنوان چې دی هغې ته زه ویوړم. نو ټیبل اف کنټینټس وظیفه همدا دی چې مونږ کولی شو فهرست جوړ کړو د کتاب لپاره وي چپټر وي هره موضوع وي نو فهرست جوړولی شو چې هغې له طریقه یو لینک هم ورسره جوړولی شو چې هر عنوان ته مونږ تاسو اتومات شکل باندې رسوي ورته مو وړي. ښه بل دلته مونږ سره لیول د مطلب چې دا لیول 1 لیول 2 دی او د هیډینګ یو مطلب دی. دلته هیډینګ 1 هیډینګ 2 دی او دلته چې دی مونږ سره لیول دی. لیول که چیرې مونږ لیکلو ته انتخاب کړو فرضاً زه دغه ویډیو چې لیکلی دی دپاره زه لیول 2 انتخاب کړم دا ګوره د دې پروګراف ته مونږ ته هیډینګ 2 فکر وکړه چې مونږ ورته ورکړو دا هیډینګ لیول هیډینګ یو مطلب لري. ښه اپډیټ ټیبل نه مطلب دا چې که چیرې کوم تغیرات پکې راول اپډیټ ووهو اتومات اپډیټ پکې راځي اتومات پکې هغه معلومات اپډیټ کېږي. انزرټ فوټ نوټ انزرټ فوټ نوټ واسطه مونږ کولی شو چې د دې لیکلو په آخره کې یو فوټ نوټ اضافه کړو فوټ نوټ واچو. فرضاً زه دلته راځم یو موضوع انتخابوم انزرټ فوټ نوټ انتخابوم زه ورته وایم چې دلته ماته ولیکئ دې باره کې یو څه معلومات لیکم مثال یو څه شی مې ولیکم هر څه چې تاسو ولیکئ د صفحې په آخر کې که چیرې تاسو لیدلي ځینې کتابونو کې بعضې لغات وي چې هغه داسې لږ مشکل وي هغې باره کې تاسو دلته یو علامه درکړي په صفحې په آخره کې بیا د هغې په اړه یو انفارمیشن معلومات وي چې مثال د دې لغت مطلب چې دی دلته ورنه هدف چې دی هغه لیکلي وي هغې ته مونږ تاسو فوټ نوټ وایو. ګوره اوس دلته پاورفول لیکلی پاورفول ته یو علامه یې ورکړی دې مطلب دا چې دې په باره کې څه معلومات د صفحې په آخره کې لیکل شوي دي. دا ګوره دلته پاورفول څه یو علامه ده دلته یو لیکل شوی دی دې پاره کې دلته یو لیکل شوی یعنی د پاورفول په اړه دلته معلومات تاسو لیکلی شي هر شی تاسو ورته لیکئ کولی شي دلته ولیکئ ورته دا د فوټ نوټ وظیفه ده. بل ان نوټ دی فوټ نوټ ان نوټ ډاکټر صاحبانو یو شی دی ولی یو فرق لري چې ان نوټ نه مطلب دا دی چې ان نوټ په واسطه کله تاسو کوم څه ولیکئ هغه د کتاب په آخره کې ځي فوټ نوټ د صفحې په آخره کې او ان نوټ د کتاب په آخره کې لیکل کېږي. فرضاً دا اوس ګوره ما دلته لیکل وکړو د همدې صفحې په آخره کې زه اوس د اګزامپل په اړه یو څه معلومات لیکم نو ان نوټ لیکم ان نوټ مې چې کله کلیک کړو دا ګوره آخره صفحه شپږمه صفحه چې آخر ده دلته راځي ماته
صحیح یو علامه ورته ورکړه ولې د صفحې دپاره نه شو صفحه اوله صفحه ده ولې موږ ته اینډ نوټ چې دی په اخره کې موږ ته د اگزامپل په اړه معلومات اخري صفحې ته یوړل نو د اینډ نوټ او فوټ نوټ فرق هم دا دی چې اینډ نوټ د کتاب اخره کې درته معلومات اچوي او فوټ نوټ د صفحې مربوطه صفحې چې کومې صفحې کې ته وي هماغې صفحې کې درته معلومات اچوي دا د اینډ نوټ هغه سمبول الایم دی چې موږ د اگزامپل په اړه کوم څه معلومات لیکلي وو هغه د کتاب په اخره کې دلته موږ سره شته ده صحیح ده رومي عدد باندې یو داسې یو الایم درته اچوي هغه به تاسو ته انتخابولی شي نیکسټ فوټ نوټ د دې په واسطه کولی شي چې کله موږ فوټ نوټ اینډ نوټ څومره اچولی وي نیکسټ راتلونکي فوټ نوټ ته لاړ شي یا مخکیني فوټ نوټ ته لاړ شه یا اینډ نوټ ته لاړ شه یا مخکیني اینډ نوټ ته لاړ شه چې څومره ډېر مو اچولي یو بل ځای ته ورڅخه تللی شو دې ځای څخه مخکې شاته فوټ نوټ او اینډ نوټ ته له دې ځای تللی شو یا له دې ځای څخه هم کولی شو شو نوټس ورته وایي چې موږ ته څه ښکاره کوي چې وي فوټ نوټ ایریا فوټ نوټ ایریا ماته ښکاره کړه چېرته دی اوکې که دا فوټ نوټ ته ماته ښکاره کوي هملته دې وړي یا ورته وایم چې نه فوټ نوټ ماته اینډ نوټ ښکاره کړه دلته کلیک کوم ورته وایم چې ویو اینډ نوټ اینډ نوټ چې موږ چېرته لیکلی هغه راته ښکاره کړه اوکې اخره کې دا اینډ نوټ موږ لیکلی د صفحې شپږ صفحې دي شپږمې اخره صفحه کې اینډ نوټ موږ ته لیکل شوی دی دا د اینډ نوټ وظیفه ده ښه راځو بل آپشن چې د موږ سره سرچ نه مطلب څه دی سرچ په واسطه د دې په واسطه موږ کولی شو بعضې وخت که چیرې تاسو لیدلي وي یو لغات دی چې ډېرې معناګانې لري څو معناوې لري فرض مثال دلته ډاکومنټ لیکلی شاید پښتو دري کې تاسو لیدلي چې یو لغات وي هغه دوه درې قسمه لهجو کې مختلف معناګانې لري هرې ژبې کې مختلف هدف لپاره لغات استعمالیږي نو دلته هم د سرچ په واسطه کولی شو مثال د ډاکومنټس چې دی په انګلیسي کې شاید ډاکومنټس نوره معناګانې هم ولري نو سرچ په واسطه چې ورته انتخاب یې که سرچ کلیک یې د انټرنیټ له طریقه ته هغې په اړه مختلف معناګانې څومره معناګانې چې ولې د ایمیج تصویرونو سره په اګزامپلو سره درته ښکاره کوي نو د سرچ وظیفه همدا ده دلته سیټیشن په واسطه موږ چې کولی شو لومړی راځم دلته راځم انزرټ سیټیشن په واسطه موږ کولی شو چې د یو کتاب ماخذ ولیکو فرض موږ یو مونوګراف لیکو یو کتاب لیکو هغې ته مختلف ماخذونه اخیستي مختلفو کتابونو نه مختلف سورس دي منبع دي نو هغه موږ دلته سیټیشن طریقه لیکلی شو فرضاً زه ورته لیکم دلته راځم زه ورته وایم چې دلته چې ما د کوم موضوع دی د دې یو پاراګراف چې ما لیکلی د دې پاراګراف منبع او یا مثال سیټیشن ماخذ چې دی هغه څه دی دلته ورته کلیک کوم ورته لیکم چې دلته لیکوال یې څوک دی مثال لیکوال یې علي ده ټایټل کې ورته چې هر څه لیکي هغه ورته لیکلی شي فرض مثال آی ټي لیکم کوم کال کې دی 2020 سی ټي چې دی کابل دی پبلیشر څوک دی پبلیشر هم وسیم دی دی پبلیش کړی دی صحیح یعنی د هغه موضوع چې دی د کوم ماخذ نه تاسو اخیستی دی هغې په اړه معلومات تاسو ورته لیکئ اوکې کوئ کله مو چې اوکې کړو دا مطلب دا د علي 2020 د دې نه هدف دا ده چې علي په 2020 کې دغه موضوع دغه کتاب لیکلی و چې موږ ورته کاپي کړی دی یا موږ د دې ځای نه اخیستی دی دغه موضوع سیټیشن وظیفه همدا ده دلته پلیس هولډر مطلب دا دی ایډیټ پلیس هولډر د دې فرق څه دی ډاکټر صاحبانو فرضاً دلته زه راځم دلته زه ورته وایم چې د دې پاراګراف چې دغه پاراګراف ما اخیستی دی د کوم ځای نه دلته زه ورته پلی سټیشن بیخي نه اوکې کوم د دې مطلب دا دی چې دغه پاراګراف چې ما کوم اخیستی
دا مې یو ځای نه اخیستی خو ځای تر اوسه دقیق ادرس راته معلوم نه دی خو په نښه کوم یې چې په نښه وي راته یاد وي چې مثال دا مې یو ځای نه اخیستی دی خو ځای راته معلوم نه دی چې له کوم منبع نه ما اخیستی ماخذ د کوم ځای نه دی نو دلته یو نښه کول پلیس هولډر یعنې ځای نیول یو ځای مې ورته په نښه کړی دی بیا راځم دلته سارس منیجر مطلب دا دی چې ګوره مونږ خو یو لیکلی دی ګوره الي دا خو معلوم دی پلیس هولډر چې دا معلوم نه دی ګوره فرضاً کوم وخت کې مونږ ته یاد شو مونږ وپوهېدو چې یاره مثال دا پلیس هولډر چې دی دا خو ما د پلاني ځای څخه اخیستی نو دلته راځو ایډیټ کلیک کوو ورته لیکو اما پلیس هولډر چې مونږ خالي لیکلی و یوازې دلته اوس د هغه مثال کتاب دی کوم ځای نه اخیستی دی یا مثال دې ځای کې مختلف کوم ویب سایټ نه دی اخیستی د ویب سایټ پر ټول معلومات مونږ لیکو چې کوم ویب سایټ دی د دې یو آر ایل لیکو ورته د دې ټول انفارمیشن مونږ لیکلی شو نو پلیس هولډر هدف همدا دی چې مونږ صرف ځای ورته په نښه کوو سوالي علامه دی یعنې تر اوسه مشخص شوی نه دی نو ډیټ په واسطه مونږ کولی شو هغه ورته مشخص کړو سټایل چې دې ته مختلف سټایلونه بیا ورته ورکولی شو د هغه دپاره سایټیشن دپاره چې هغه مونږ دلته مختلف سټایلونه دي مثال تاریخ علي 2020 یا زه ورته وایم چې دغسې نه وي بل قسم دي مختلف سټایلونه دي دلته بیا ته ورته انتخابولی شي بیوګرافي چې دا مع کوم سایټیشن شته اخیستې هغې بیوګرافي ده دلته چې کولی شي کومه بیوګرافي جوړه کړې وي هغه هم انزرټ کړي دلته اچولی شي مختلف ګوره دلته اوس ما یو بیوګرافي دی علي 2020 کې چې شی دی د هغې په اړه معلومات دی آی ټي کابل او پبلیشر څوک وسیم مثلا دغسې نور کوم چې ته وي هغه بیوګرافي هم ورسره انزرټ کولی شي مثال کتاب په اخره کې بعضې بیوګرافي انزرټ کړي نو هغې ټول معلومات هغې جدول چې موږ جوړ کړی هغې ټول معلومات دلته موږ ته انزرټ کوي اچوي د دې وظیفه همدا ده ښه بل آپشن چې موږ سره دی انزرټ کیپشن دی انزرټ کیپشن نه هدف څه دی انزرټ کیپشن په واسطه موږ کولی شو چې مختلف عکسونه وي اشکال وي هغه موږ دلته هغې دپاره موږ یو ټیبل اف کانټینټس په شکل ټیبل اف کیپشن جوړ کړو مثال دلته موږ تاسو وویل چې ټیبل اف کانټینټس صحیح د لیکلو دپاره یعنې موږ فهرست د لیکلو دپاره جوړ کړی و موږ کیپشن په واسطه موږ کولی شو د تصویرونو عکسونو دپاره موږ یو کنټینټ جوړ کړو صحیح دلته زه راځم فرضاً دلته یو څه لیکل مې کړي دي دلته یو عکس اچوم انزرټ ته راځم دلته شیپ اچوم فرضاً دلته ما دغه شیپ واچولو صحیح کله مې چې دا انزرټ کو د شیپ زه راځم دلته کیپشن ته دې ته یو نوم باید ورکړو صحیح دا چې ته چې شي نوم ورکوې هغه ته ورته انتخابولی شي فرضاً زه ورته لیکم چې مختلف نومونه دي پی سی نه مطلب پکچر صحیح شو ښه فیګر ته انتخابوي هر چا ته انتخابوي دلته ورته انتخابولی شي بل پوزیشن دی بیلو سلیکټډ آیټم لاندې دی ښکاره شي او که پاس دی کوم تصویر چې د کوم شیپ چې موږ اچولی دی زه ته وایم چې دا لاندې سي پاس نه دلته ورته لیبل هم جوړولی شو مثال انتخاب کوم پکچر هغه چې دا ورته ضرور نه ده بس پکچر ون انتخابوي اوکې کوئ راځم دلته یو صفحې ته بلې ته دوهمې صفحې کې مثال یو بل عکس هم زه اچوم دلته زه یو عکس اچوم فرضاً په دې شکل صحیح دلته څه کوم لیاوټ ته راځم ریفرنس ته انزرټ کیپشن ته زه راځم زه دې ته اچوم نیو لیبل ته لیکم چې پوډ
یو پکچر اوکې اوکې یو بله مې اضافه کوم بلې صفحې ته ځم فرزن په دې شکل یو ډیزاین اچوم دې ته هم زه یو کیپشن ته یو نوم ورکوم پکچر 2 3 دا هم پکچر کوم ورته اوکې اوکې دلته اوس زه کولی سم چې همغه شکل باندې کنټینټ شکل باندې تصویر دپاره یو کنټینټ جوړ کړم ټیبل اف فیګر ورته ویلی شو دې ته چې مثال زه ورته وایم چې دې ځای کې ماته ټیبل اف فیګر واچوه خو لینک دې هم ولري اوکې کړم ګوره دا زه لږ ښکته راوړم دلته اوس موږ ته ټیبل اف فیګر واچول دا خو یو عادي مثال چې موږ قطع وکړو تاسو بیا کولی شئ مختلف صفحو کې عکسونه تاسو اچولي وي هغې لپاره هم تاسو ټیبل اف فیګر واچوئ کیپشن له طریقه چې مثال تاسو وغواړئ دلته پوه شئ چې دا تصویر په کومه صفحه کې دی اوس ما ته وایي چې پکچر 3 چې دی دریم عکس چې دی دا په دریمه صفحه کې دی زه ورته دلته درېږم او ته چې ما دا پکچر 3 ته اتومات بوځه چې زه وګورم دلته کلیک کوم کنټرول بټن نسم کلیک پکچر 3 ګوره پکچر 3 ته په خپله یو کلیک سره راوستم همدارنګه زه ورته وایم چې نه پکچر 2 ته ما بوځه پکچر 2 چیرته دی کنټرول نیسم کلیک پې کوم پکچر 2 صحیح یعنې دا موږ ټیبل اف فیګر جوړولی شو دې طریقه مخکې ټیبل اف کنټینټ موږ ویل لیکل لپاره تصویر لپاره موږ جوړو عکس وي شیپس وي اشکال مختلف وي هغې لپاره موږ جوړولی شو نو دلته موږ ته ښکاره کوي چې مثال پکچر 1 چې دی هغه دی پکچر 1 موږ سره دا یو دی دا موږ سره په اوله صفحه کې دی صحیح پکچر 2 چې دی په دویمه صفحه کې دی ګورو چې پکچر 2 چېرته دی راځو دوهمه صفحه دا پکچر 2 صفحه څومره دی دوهمه او درېیمې څخه دوهمه دی یعنې دوهمه صفحه ده همدارنګه درېیمه صفحه دا موږ سره پکچر 3 ده اپډیټ نه مطلب دا چې اپډیټ کولی شو ټیبل کې کوم معلومات پکې اضافه کول کم زیات شول هغه اپډیټ له طریقه اپډیټ کولی شو بیرته هغه معلومات اپډیټ کولی شو کراس ریفرنس نه مطلب چې د کراس ریفرنس په واسطه موږ تاسو کولی شو فرضاً زه دلته راځم یو صفحه موږ تاسو مخکې هم ویلی دی کومه صفحه کې چې موږ ډېر لیکل کړي وي فکر کوم دلته مو یې څه لیکل نه دا دلته راځم دا هم ښه فرضاً دلته زه ورته لیکم دلته زه لیکم click here to go to Excel صحیح راځم کراس ریفرنس کلیک کوم دلته ورته راځم هیډینګ انتخابوم دلته ورته ایکسل انتخابوم یعنې د کراس ریفرنس وظیفه دا د ډاکټر صاحبانو کراس ریفرنس په واسطه موږ کولی شو یو لینک جوړ کړو چې مختلفو څانګو ته موږ ویسي مثال کتاب کې یا په چپټر کې زموږ ډېر زیات صفحې وي هرې صفحې عنوان موږ دلته ورته انتخابوو دلته کلیک پې کوو موږ هغې صفحې ته مستقیم هماغه مربوطه عنوان ته وړي دلته زه ایکسل ته انتخابوم انسرټوم کلیک اوکې کلوز اوس دلته مطلب دا دی چې کلیک هیر ټو ګو ټو ایکسل کله چې زه دلته کنټرول بټن ووهم دلته د ایکسل ما لیکلی دی دا چې کله کلیک کوم اتومات ایکسل چېرته لیکلی هلته ما وړي کراس ریفرنس وظیفه دا ده یا دلته زه ورته لیکم دلته زه لیکم فرضاً دلته زه ورته لیکم په لاندې راځم چې لږ ښکته آخري صفحې ده صحیح آخري صفحې ته زه راغلم دلته زه ورته لیکم چې کلیک هیر ټو go to word
دا چې مایکروسافټ ورډ ان 1 چیرته دی او کومې صفحې کې دی، مونږ غواړو چې له دې ځای څخه لینک ورته جوړ کړو چې مستقیم هملته مونږ ویسي. دلته کلیک کوم، ورته ورډ ورته انتخابوم، انزرټ کوم، کلوز کوم. ګوره زه اوس دلته څومره صفحه ده دغه فرضاً ما سره دا شپږمه صفحه کې زه ولاړ یم. کلیک هیر ټو ګو ټو ورډ. کله چې زه کلیک کوم ورډ په اوله صفحه کې نه پوهېږم په دوهمه کې کومه کې ده. اوس کلیک کوم اتومات ما هلته وړي. کلیک وکړم، ګوره ورډ په څومره صفحه کې و؟ دوهمه صفحه کې و. مونږ مستقیم مایکروسافټ ورډ ته راوړلو، دوهمې صفحې ته. نو دا مونږ سره کراس ریفرنس. مارک انټري، مارک سیټیشن، دا هم لکه صاحبانو هماغه یو موضوع ده، فرق ډیر نه لري. د دې مطلب دا ده چې مارک انټري نه پوسته مثال یو موضوع ده، هغې باره کې مونږ ډیر معلومات لیکلي دي. مثال یو موضوع باره کې چې هغه په اړه څو ځایه معلومات کړي، نو دلته مونږ هغه موضوع ورته انتخابولی شو او په نښه کولی شو چې هغه مونږ ته هر یو جدا جدا ښکاره کړي. خو فکر کوم وخت پوره دی. مارک انټري او مارک سیټیشن او میلینګ دا موږ په نیکسټ لیکچر کې وایو. بخیر دوستانو، د ویډیو له لیدو مو مننه. که مو راتلونکي کومې ستونزې درلودې ما ته کمنټ پرېږدئ، چینل سبسکرایب کړئ، ما په دعاګانو کې یاد ساتئ. تر بیا ښه وخت.